بسم الله الرحمن الرحیم. راځم د پینټ پروګرام په اړه دویمه ویډیو تاسو ته وړاندې کوم. راځو پینټ پروګرام خلاصو. د سٹارټ بټن دلته کلیک کوو. راځو پینټ پروګرام په دې باندې کلیک کوو. د خلاصولو طریقې هم په تیره بله ویډیو کې تاسو ته ښودلې دي. راځم په پینټ مینو باندې کلیک کار کوو چې یا دلته چې کلیک وکړه نیو اوپن سیو از پرنټ او دا نور دلته هم دلته ښکاره کېږي او دا هر یو به په ترتیب سره وایو. غواړم دلته یو څه مثلا دا هم جوړوو کوئ نو مثلا دې ته هم دا رنګ ورکړو، دا هم رنګونه ورکړو. اوس راځو دا موږ خوښ نه شو یا بله صفحه موږ خلاصه کړو یا دا صف یا له منځه ایسو. دلته کلیک کوو، نیو باندې کلیک کوو. نیو دلته وایي چې کینسل نه دې سیو کېږي او نه دې ډیلیټ کېږي او دلته وایي چې له منځه د لاړه شي او بله صفحه دې خلاصه شي. دلته وایي چې سب دې شي. زه نه غواړم چې سب شي او ډونټ سیو باندې کلیک کوم، زموږ ته بله صفحه را خلاصه شوه. یا دلته نوره رسمي هم وکړو کوم چې افغانستان مو ولیکم مو خلاصه کړو. د له منځه ایسو. نیو پرنټ دلته نیو باندې کلیک کوم، ډونټ سیو کوم، بله صفحه را خلاصه شوه. دویم په دې څنګ کې اوپن دی. اوپن باندې کلیک کوم، اوپن کوم نو دا تصویر دلته راځي. دا تصویر لږ کوچنی کوو. نو دلته اوس د دې په څنګ کې کوم ځینې شیان دي لکه روټیټ دی، ریسایز دی، سلیکشن دی او دا غواړم چې د دې څخه د سر لرې کوي او دلته سلیکټ باندې کلیک کو. دا فری سلیکټ باندې کلیک کو. راځم داسې کلیک چپ کلیک به ونیسئ، داسې به ځئ کومه برخه چپ داسې به د دې په اندازه کوم ځای چې کټ کوئ داسې به ځئ. بیا به وروسته راشئ دلته وی کټ کوئ یا وی کپي کوئ. نو بل صفحه را خلاصوو. اوپن یو بل تصویر راوړو. مثال په طور سره دا تصویر دلته غواړم چې راشي. دا ډونټ سیو کړو. دلته به شی کوئ پیسټ کوئ. تصویر دلته راغی. نو دا اوپن و. مثلا دا په دې ډول تاسو نور هم کولی شئ چې یو تصویر مثلا دا تصویر زه غواړم چې دلته انتقال کړم یو بل ځای ته یوسم. دلته سلیکټ باندې کلیک کوو. سلیکټ پری فرام سلیکشن باندې کلیک کوو. دا موږ هغه سلیکټ شو. بیا کپي کوم، یو بل ځای یو بله نقشه ورته راوړم. بله نقشه کې مثلا دلته ثبتوو یا همدا نقشه صحیح ده. اوپن کوئ او دلته دا پیسټ وهو. نو دا تصویر به لږ یو څه کوچنی کړو ځکه په غټ شوی دی. هغه تصویر مو دریم دلته سیو دی. غواړئ چې دا سب کو سیو باندې کلیک کوو. زموږ تصویر دا په اصلي فایل کې ثبتېږي. یو سیو دی او بل سیو از دی. د سیو او سیو از ترمنځ فرق دا دی، دا د زموږ دا تصویر نه یو په دې شمېره نمبر سره ریسنټ پکچر کې په سب شو چې په ریسنټ پکچر موږ فولډر دلته ګورو. ریسنټ پکچر کې دلته پکچر ګورو. دا د زموږ تصویر سب شو. که چیرې نه غواړئ چې مثلا په دې یو نوم ثبت شي یا غواړئ په بل نوم یې هم ثبت کړو، سیواز ته به راځئ. بیا دلته بل نوم هم ورکوو. مثلا په دې نوم ثبت شوی دی، دې ته غواړم چې په ای سره دې ثبت شي. چېرته دې ثبت شي؟ ډیسکټاپ نه دې ثبت شي. سیو کوئ او غواړم بیا دا هم ثبت کړو. دا بیا په بل نوم یې هم ثبت کړو. سیواز باندې کلیک کوو. بیا دلته ای په نوم دی، بي په نوم دې ثبت شي. ډیسکټاپ نه دې ثبت شي. که چېرې په دې نوم ثبته یوه نوم یې ثبتوئ نه ثبتېږي. نه د سیو او سیواز ترمنځ فرق دا دی چې یو څه په یو څو نومونو سره ثبتېږي. سیواز دلته دی فارمټ دی، پي ان جي دی، جي پي ای جي دی او بي ام پي دی، جي آی اف دی، ادر فارمیټس دی. ځینې فایلونه دي یا ځینې پروګرامونه دي په هغه په یو فایل کې تصویر نه خلاصوي. مثلا په جي پي ای جي کې خلاصېږي هغه تصویر. که چېرې تاسو تصویر پي ان جي کې ثبت کړو نو په دې کې فایل کې کېدای شي پروګرام ستاسو دغه تصویر خلاص نه کړي. نو باید کوم فایل کې لپاره ثبت شي؟ جي پي ای جي کې ثبت شي.
یا یو بل فورګراوند دا ستا هغه په جی آی اف کې عکس یا تصویر خلاصوي. نو که چیرې تاسو تصویر په جی پی ای جي کې ثبت کړی و نو هغه نشي کولی چې ستاسو تصویر خلاص کړي. دې لپاره هغه تصویر پرنټ ته به راځئ، دلته به راوړئ، جی آی اف ته به راوړئ، بیا به دلته سیو کوئ. نو ستاسو تصویر دلته به لوکیشن ورته ټکئ او دلته به شی کوئ، سیو به ووهئ. اوس زه راځم وایي چې تاسو هغه چې دی په یو نوم ثبت شوی، په دې نوم ثبت شوی دی، نو باید په بل نوم یې ثبت کړئ. کومه سیواز باندې درېږو، دلته جی پی جي باندې کلیک کوو او دلته نوم بدلوو، مثلا بي هم ورسره ملګري کوو. دلته کلیک کوو، ډیسکټاپ باندې سیو باندې کلیک کوو. راځم تصویر ډیسکټاپ باندې ګورو چې دا د جی پی ای جي فایل کې زموږ تصویر ثبت شو. اوس ډبل پرې دا هم جی پی جي کې مې ثبت کړی و. راځم یو بل فورمېټ کې تاسو ثبتوم. سیواز ته راځم، سیواز کې مثلا په پی این جي کې ثبتوو، په نوم ورته چې کوو بدلوو، مثلا بی بی این په نوم په ډیسکټاپ باندې دې ثبت شي. سیو باندې کلیک کوو. دلته بی بی این دا تصویر دی، د پراپرټي ګورو، دلته کلیک کوو، ښی کلیک کوو پراپرټیز باندې، دا دی پی این جي په نوم زموږ سره دا فورمېټ کې ثبت شو. دا د سیو او سیواز و.